مه کوه لاټې کاڼې مالګه پکې واچوه مالګه یم خدای داسې زمانې ته پاتې کړو توبه مې دي چې اوس خاوند لنګې ته ناست یو ښځه سر ته ناستی ته په خپله رانې دغه دې ته کېناستې ته خو ګورې نه خو اکثر د خلکو د پاچه کېنې ته یې چا راپره کړې راپره کړې نیمه خوله خو مې ستړی شو که نه غم خادۍ ډېرې دي مزدورۍ مې ډېرې کړي دي چې سړی کور ته راشي نو ښځه ورته سر پرېږدي شاباسې غم خادۍ ډېرې دي ستا داسې 200 کوره خاندان دی چې غم خادۍ کې ستا کم دی مړی ژوند دی دغلته ناست دی چا سره تاش کې او یا ماشومان څه بلوري کې په سعودي کې به په سور مړ باندې لګیږم او په دوبۍ کې په سرو شګو راته وګوره څه جوړ شوي دي خو ته مې خوشحاله نه کړې الا شاباسې اوس په ما حجابونه ولګو په ما حجابونه ولګو خپل پیسادانه به دې کول خپل خویندو له به دې کول ورونو له به دې کول او اخره کې لکه درکړه د کور یې رابار کړې ما له کومې دومره صابون نه راکو مالګه قدرې نه راکوله چې سټلې مې وې زما مور پسې خبرې مه کوه ستا مور به چې راله غوټه به یې نیولې وه ما به یې خشې به یې راوړي ګوپیان به ولنګه په سر ګولې به یې وړي پیسې به دې ورکولې زما په پټه باندې زه خو دې خیر کړې یم الا ګوپیان به راوړل چې خولې ته ته برابر یې حقه چې ونه خلک راوړي نور زمانو له به یې ګډان وړل خو ستا خوله ګوپیانو ته جوړه وه زما نه ستا ورته جوړه وه دا یو غاښ نه دی ویندام ته نه وباسم ګورې سترګې په ما مه وباسه الا غاښ وباسې بله وباسه دا خو دې په چوکانو داسې کنډر کې څاڅکو وتې غاښ وباسه غاښ وباسه یا خدایه پاکه خاوند نه دی بله خو دې راکړې بله په ځان پیریان مه راوله په ځان پیریان مه راوله ټولې ښځې همداسې دي چې خاوند خبرې شروع کړي نو په ښځه به پیریان راشي ما سره به ښځه خبرې کوي پیسې دې څه کړي بس خاوندان شجرې چا څه نه لټوي خاوند چې خاوند یې که نه نو درون خوږ ناستي ستا په رنګیرۍ د خلکو څه نه وایي چپک ژبه دې راایستې ده تو یې کړي زما بڼې بیا ما ته پته وه که نه نو ما په درنو خلکو کې ښځه کړې وه یعنې په سپکو کړې وه ځکه سپکېږم دا سپکو کې کړې وه دا تاسو داسې تله لاندې روانه ده ستاسو خو د پترې او د مالوچ حساب ده چې څومره په تله کې خلک دي تله به راځي ما ته پېغورونه مه راکوه ما ته معلوم یې دادا چې کوم دې کنسونو مچي وګبین نګړه کې یوړو ها او کنه بیبي کار شو وی څه وې ګوپیان او پینډې لاسخا پینډې او لاسخا ګوپیان او زما چې څومره مزدوري مې کړې ټول یې مور کړه لګېږي وی دغه کې مې ماته کېنالو دا بیا څه ووایي بس ټیک شو ښه نو ته چپوته یې څنګه مخامخ کړي دي هغه په ټټو کې به ټټني نه لګی ته ولې ما خپله سمه کوه په چپو کې خلک تکلیف کوي دا څه کړې وړې وې دا سمه کړې ده ټولې ده ښه مه خورا بیا بیبي ماله چټني خوري دغه به صبر وکړه تاسو خو به زه اوس فیصله وکړم یا ما ښځې نور بالا دماغ نه خاطه بس په آرام کښېنه کینې په ایمان که نه دا ټوټې دې مزغور ته نیسم الا چې ملامته چې دیوال کوي دا څه یې زویه غوښه ده ښځه لوی سړی شي ځه ځه بیا به لسو پیدا کړم ها غوښه ده چټني نه خورو مړه سړیه تاسو څه کوئ دا ما یخه ده مونږ هم سهو دادا پردې خیرات او که سړیه ونیسه او ته راته ګوره ښه یا الله څه وکړم خدایه پاکه بیبي ولې جاړه خوره که نه نو ستا خو له لاس نه یې نیولي انا څنګه وخورم بچی خوله کې مې غاښونه کم دي بیا مې نښلي بیبي یې خو ګوره بس په خوراک بیا ونخلي بیا خبرې ته غوږ نه کړي دادا خو چې کوم دی که ټول مو مزدوري وکړو هېڅ ګټه یې موږ له رانه کړه د بیبي وګوره که نه یو غاښ هم پاتې دی څه کې قرآن وی خورې خپله حساب سنبال کېږم خو ته رانه ټوله نشي خوړی لاسونه دې لچ یو په دواړو جامو لګیا دی بیبي همداسې کار دی که نه دا غاښونه به زه کېږدم خو په نغدو نه نو کم دی ما خو سوالونه کول چې خدایه پاکه زامن راکړي غاښونه خو به راله کېږي تاسو خو هېڅ ګټه ماله ونه کړه دغه ځای کې چې هغه اسلامي سیډیانو والا و که نه کومه ګډم کوچه یادې هغه چې کنه سیډیان اوس کنه دور نشته دی ځان له غټ دکان کولاو کړي غاښونه خلکو لږ دي که نه نو بس صحیح ده که نه نو په کرۍ باندې جامې ورکوي زه تاسې بیبي یو جامه راوړم ښه هلته یو کار وکړئ که ځان سره به دا غونډه مور بوځئ نو جام به ورته ډول لګي ځای پاس د ده څه غمونه په دواړو جامو لګیا ده
چې ولا جام ولا ورو یم بیبي خپل پلیټ ته ګوره زه جام او بیا په سمه چیلی غوښه م خوري چاله چې دې کمله کې دې کمله کې کم دی نو په دې ارمان خو به څه څه کوې ایا خدای پاکه ګوره نیغ ګوره شابه پاروا کې تا ته شي د سترګو نه مې وباسه شابه ګوره ته خدای دې ای بس سترګو لانده شي خدای دې زار کړي زار شي اوبه په څیزکا ودې ننغلي شابه زر جارو وها یا هغه لاسونه لږ زور وکړه ها مندارو شابه ته دې ولګه ما کېنه السلام علیکم السلام علیکم پروسی دی څنګه ښې بچي خیر دی جوړه ښه خیر دی خوشاله شي کېنه راکښته کېنه دې کمله شي کېنه کېنه ته خپل کار کوه څنګه بچي ښه ما ښه ته ستا څنګه یې ستاسو نه خو به اوس مړی هېر شوی خو په ما خو دوا پاتې وه که نه ګاونډ دی حق دی نو دوا له رالم الله دې وبخي څه به ورته ووایو همداړه مې وایي چې داسې الټه لاس وپسې اوچت کړم د هغې د لاسه ما چې ته ښه دروز نه ده مونتې او دا ګندې راته لا بېل پرېښې دي زما مور ته سپک خبرې مه کوئ الله کیا بچي مچۍ درته پرېښې ده اوس به در پسې دان ختي ما ته پته ده ویم دا د ما د غاړې خار دی ویم څوک یم ورسره رندارو که زما مور پسې خبرې مه کوه کېنه دا لوټه مخکې نیولې دی ما ته نه ویلې ودې ویم یې ترورې ویم ستا خپې قبر ته ښکته دي که نه ایا مسلم د خواښې هغه غوسې دړه نه نوځي د چا خپې ښکته دي زه خو ځوانه جانه ښځه یم څه وشو چې بې وخته مې غاښونه پرېوته دا خو د غمونو د لاسه او د هغې تورې کاغې د لاسه چې هر وخت یې په چوکانو رانه خوله واله او څنګه به مې وځي چې د له حد د ګټې نه مې سر ولې دغه سختې بدبایې نه شي یم یې شکر دی دواړه ته خدای خلاصي کړو تم ته خلاصه شو زم ته خلاصه شوم خو تا له زه کرانه وم چې زما د خپل زړه سپړه دې ویوه او ته به راته خپلې چرګ بالار شو په دغه سترګو باندې ورته کته ساري ساري مې هم راته نه کېښوده چې تی وخوره بیا به مې ټماټر راواخېسته به مې ځان له وټکه بیا ته په سوره کې ورکړې وې څه نه خانداني خلک یې منګه ښه په ننوات یې کړې مه خو نن سبا خوار سړی بیا خپل قام قبیل هېر کړي خپل نسب هېر کړي په هوا شي دا خبره نه شي وکړو بس څه ورته ووایم وایي څوک چې د چا د چنې ګل شي او مناسب نه ده چې څوکړې پې تېری نه وي په باید داسې سختیا څوکړې تېرې کړې بلډه مې بلټوه خدای شکر دی چې ته دې خلاصه شوې اوې دا د نه سر پورته نه کړي ګورې دا درته بیا یې د مور خوی دی شکل یې باغې ته شوی دی بیا په ارام کښېنه داسې رزګي به یې کړمه او خولې ته به یې واچوم ورته به لکه ګلمینې کړه هغې سوال جواب کړی و هغه هم د خواښې نه سر ټکوي خدای دې دې ټولې په یو ځل خلاصې کړي سلام علیکم لاړه به جینۍ جوړ نن د کوره په پخه راوتې راځه څونه ښکلې جامه ده که نه بیبي لپاره بیبي لپاره ښه ده خو د خر ده دا د خر نه منه دا د مړو یا چې کوم مړو شي که نه د هغې نه د وباسي وایي دا خو به سمه څښا بیا چې په دې اوبو کې ووینځو پاکې وینه ده سمه شوړه که ښه هغه بیبي ته بیماري ولګي او که نه اکا دې اوبو کې پرېوته څه له اوبو کې لاړه اوس به تا د برابر کړم دا د کرۍ ده ښه دا خو تشې لخې دي ښه څه شوه لا پکې ومه کب دې پکې کب دې رښتیا ما پکې کب ولیده تا ته به زه کب درکړم څه اونې پیدا کوم رښتیا وایم شابه نشته ښه دې کې نه پیدا کېږي ښه زه بیبي ته څه وایم او کرۍ به څوک ورکوي کرۍ نه ده مګر تا تړم صبر وکړه ښه جام ورې زه کړه اکا دې پیدا شوه دې خورا په تا وایي نوره نه وړم ښه او زه په خپله وړم ځه څه ورته نمبرې جوړې او زه ورته نمبر نه جوړم تېر وکې واله ښه سلام علیکم سوال نشي ولې زه تاته نارینه ښکارم چې سلام علیکم نه نه بخیالي اسې مې په زړه باندې لکه خو لګېدې که نه نو سلام مې راباندې واچو وایي وایم ځان ته دې کتلي دي ولې وایم داسې ښکاري ته د هجران چپو والې
یا بخیر که دونه بیزتی مې مه کوه خو همدېره زیاته ښکلي واده یې کړی نه نو بس هم که دې خوښ یې که نو رشته به درولېږم وای چا پسې تا پسې یادم که ولې چا دپاره ځان دپاره کوه چې ته زلمي نه ښکارم څه باسه ځواني مړ شي دا زلمي به ستاسې په شانتي نه ویم ډېر تنګول مه کوه ها الله شاباس لکه د کوترې مټرقو شروع کړې څه کېدل ته دې پردې ښځې څه دا خو داسې کار وکړی نه دا جان محمد دې کور مې ورته ښه که نه وي کوم ځای ما ورته هغه مخکې ځای کې دی نو په دې کلي کې نور سړي مړه دي چې ته خلکو ته لارې ښې نه نه بس مخې لاړه ای بوډۍ دونه پرې کېږه ما دا څوک ته دا زما کور والا ده خیر وای ځواني مړ شي همدا خو داسې سوځېدلې په تا سخت ښکاري خدای په تاسو ته ځان ته غرې داسې روانې بې شرمې ښځې پردو سړو سره ولاړې ځان دې ته بدې نه ښکاري وای زه دې ډمامي په ټکي باندې څه کومه دا ته سړو کې حساب یې ډمامي په ټکي ناز واده خو دې ورته کولې او اوس وایي ډمامي وایي ما ته وګوره یم سترګې وزاته وارې هسې ولاړ نه ومه تاسو وایي په سپو خوړې شاید دواړه دې عمرونو ته به ګوره شرمېږې نه چې زما په ځوانۍ باندې داغ لګوې په ځوانۍ داغ لګوې داسې کار وکړه چې ته زه تا له خو ګوتې نه درلم او تا سره مې کار شته دی وایي وایي زلو شاپورو زه خو زه مړنۍ بچې ته لا صبر وکړه راورسېدې تا څه کول دغه ښځې خوا کې هغه ګوره شرموی مو لستوڼي دی دا ایښودلي په دوی لار کې نستوڼي صاحب چې دا سر دې له مات کړمه ته وایې نستوڼي تا څه کول په ما کې څه چل دی چې ته نورو جنکو ته خاندې راخاندې دا خوله مې کنډول شوې نو دا خو ستا په دې کور کې کنډول شوې ګینې نور خو زما د سیل څوک نشته خبرې ډېرې مه کوه که چې څومره ښځې دي په خاوندان شکونه کوي د خدای ظالمي ده همې ورته خوله شکونه ما خو په دې ګناهګارو ولیدې شک پکې څه دي وای بیبي تاسو بیا جګړه شروع کړې ده جګړې به نه کومه د پېغلو جنکو سره په لاره کې ولاړ دی بیا دې دا هغوی سره یا د مینې دا خبرې کوي قایله ټوړې مې پرېږدې دا را پرېوتم سړیا ها بیبي دادی څه کوي څه کوي یا بچې دا یو وایي یا بچې هغه بیبي ته کې جاله ما دا دا وګوره کنه جامه مې دروړه جامه جامه دې راوړه اوس پس ما غاښونه راځي د یا مې غاښونه څه دا خولې ورې سمه پړقېږي دا دې خات کا خوشحاله شي بچي خوشحاله شي بیبي خوشحاله شوه ښه ولې به نه خوشحالېږم دا دې ووایه که نه دا پیسې کوم ځای وي دا مې کومې ما دا ګوړه راواشه هم خرڅه کړه ښه ګوړه هم خرڅه کړه زما هم تپوس کړي نه څه کې سترګې به نه وغځولې ګوړه زما نه ښه ده څه خود ته نه ښه چې خو مې خوږېږي که نه تا کې خواړه کم دي هله وایي تا کې خواږه کم دي ستا په کور کې خواږه نشته دی دا شی رانه څاڅ شو ما ته وایي تا کې خواږه نجلې را جامو لګې مې پرې یو غاښ پسې کې دا دې مې پکې به دې کې روزي بیبي نو خبر پیدا جامه د کوم د کارې ده نیمه روکه کې نه ماته کې ګورې د کرۍ ده ها او خاله صحیح ده اے درو دې کړی بوله کو بس بیګم شي د په دې پړډې یو تیر چک لګو دا ډړو دا بڑا تو باسه او جامه لګې کا واپس یو سم را کرا کاری کې چلا د پلار په چاته مرچا کې ټول اجازه کار کړه د بیبي خپل بده سره لګه خوګي کنه ته د لاس ول چې لاس روان شي ته ماته نه کی دا څه ولې کوم لاس سر ونی سکنه درې کوم وته نه دا څه ونی سکنه او دا به شوم نه لګا کړه دا ځان نه راکاګم کنه یا لا ته به خیر کې جام او ته برابرونه ها بس دلنا شوي وي بيبي مبارک ده خاطي بچي خاطي خوشاله شي خيخه خو لګ راوړې کړه وای ګل خلک ورو کنه اي یو پر څونه خپل ښکاری کنه او کنه دا یا سوال شو شامنده کمنده راوړه انت دا بچی خور کاری अभी तो मैं जवान हूँ अभी तो मैं
کله واده نشو ګډاګان دي جامع سوای ټول چې اختر دی به پتا دي ور نه بلېږي زه ولې کوي هوټل ها لا مټ مراک وکما یا بچی چرته غوښه به راوړې پیاز به راوړې غوښه دې کومه په پټه ته خوړلې ده وای دا څنګه خوان کوي غاښونه خصې دي کنه د دې لکه ترې چلو باید آیا توی حقا ایتا که دی خدای دې بیا خوابونیا تو باشه تمام برباد کړم یا یا مې خدای بیا خوابونیا تو باشه خپانه چې کول په باندې کار کوي خدا هذا كينا هذا تبار تختم مو جام وتولى بكلها دی پکې وایم خدای بیا خوابونیا تو باشه وای ساعتی داره ولی بيبي مراش واسو واسه پاسه اینا مو کې ولوا په حق شابه ولی بيبي مراش يا زلمه بس الله بخير يا زلمه يا بس ناني تعالاني هي بتشيخ مو خلك بخبر شي كده بخبر دي كيف انا بس ليك شابه الا انا مو كيو انا الوزن بحكي الوا البعض انا كفوني شابه طيب يا نماز پيري موري نيو پوٹي پرمان نادلاري بيبي پاس مالي واسو ترى مخكنا ما نمبرني يا خدي ظالمانو خدا ولي خولو نجامد السزر وتو وي بخولا ګوله مې دې خو په مرګي باندې د مخ نور نشته بیا پاسه جلاګان مکوې د تختې غلوارو نه مخ په اپل چوړې تصوير ولا مو بازا مو تصوير کې مدرنګ هاشا كذا باسا انا شابك باسا الوالد واده به کله کې خدای په غلطه کا دا یو خو سمبا کوم بل بو کم کنه خیر قاری کې سره ماشومه نه کنه له تبل غلی اخو شا زواري مرشي راي بقول لا ما وانا ما تبددو وي الوا تصوير وای ترورې لارې ایرورا ویندا ډیر خپل چې را داسې جنا کې را پری وتا دا زمون خپل نه خو دې گاونډیانو کې روزانه ورته دا په ډیره مې نه په دا زمين درور ده بیا خپل نه د خاوند ته ولا چل جوړ کړي وای ته دا بوتل پوزه درکه شه پاسه ځواني مرګ شه په تاسو چلو شو الوان ولا كان جوا الوا ورګه پتا باندې له ټول نه زیاته هغه ټاټي نه غوړې نه سداد دې ساسو د کړه الله پاک په دې وبخنو قدم سره دي کړې اے ګوله کپکیګه ما خستاره مور به هر وخت خلکو دا د پیورونو خبرې دا خبره مکه اوس مراغه حق دنیا نه تاسو الله دې وبخینو دا دا کینا يا باكا اي يا باكا ولا چینی پکې کم ده